بس د بالا ستړی کړم یاره، نور یې نسم کولی. بالا مې نیت دی چې پرېږدم. و یاره ستا سره خوندم نه کوي، ته یې نسې کولی. ته وګوره چرې پاکول وګوره. زه چرې پاکول نه شم یاره، زه تمثیل شم، ډبینګ شم، نور یې پرېږدم. بالا یې نسم کولی. 14 کاله کېږي پکښې اخته یم. بس د بالا خو دا دې ژمله پکښې سپینه سول. و په ګولیو چې اوس ګزاره ده، نو دا به پر مخ څوک بیایي؟ والله زه اکثر وخت په دغه فکر کې سم چې دا اوس زه پرېږدم، دا دروند مسؤلیت وروسپارم چاته. هغه دوه ورونه څنګه دي؟ هغه دوه؟ هغه جګ، هغه یو جګ هغه ویښتان چې بل چنګ مشتري په ګوته کوي. ښه دي یاره، ګزاره کوي، خو بیا هم هغه خو یوازې په کلیپو کې کار کوي. دوبله په چا کوي؟ د فلمو ژباړه. دوبله هم مهمه ده. هغه ته به دوبله ور پرېږدو یا هغه یې نسي کولی؟ ښه ورڅخه راپېژي. هغه ته هم هغه یو شی و یاره پر هغه بیا باور نسي کولی. کشرانو ته یې نسو ور پرېښولی؟ و یاره کشران یې دستي وایي دا کار پر موږ مشر دی، بری یې پرېږدي، پروډکشن سره ټول کړي. نو چا ته یې ور وسپارو یاره؟ زه یو نظر لرم، دا 14 کاله دې اکټینګ وکړي، یو څو کاله نوره مو زغمه. ښه دا یو دروند مسؤلیت دی، هر چا ته خو نو نسې پرېښولی. خبره داسې ده نه، 14 کاله موږ فلمونه دوبله کړل. کندهاري دوبله په ټول افغانستان کې مشهوره وه. د هغه رقم د تمثیلي کلیپونه دا هم مشهوره وه. دا کشران ته ورسپارلی هم نسم، دا یو دروند مسؤلیت دی، ډېر دروند. ښه ولې بل چم نه کړو، خپله به کار شول. څنګه زما د زړه خبره دې وکړه. داسې وکړه ته دې سټوډیو میډیو سره اماده کړه، فلمونه به ژباړو او زه به د شاهرخ خان پر اواز نور تمرین هم وکړم. نن سبا خو دا د کوچني کوچني هلکان هم خوري. او هغه بیا نه دي خبر چې ته د امیر خان اواز هم کوې؟ خیر دا خو نو زه د ډېرو هلکانو غږونه کوم، نو داسې به وکړو امادګي به امادګي خو نه غواړي. صحیح دی، درځه راکه لاس. سپینږیري سوی یې؟ سپینږیري سوی زه یم او سمۍ ستا دی. او یو بله خبره، دا سټایل جیم باید نکي سره بدل کړې. یاره په ډبینګ کې بیا سټایل څه غواړي یاره؟ مایک شول کېږي، زه د شاهرخ خان امیر خان دا یوه غږ درته کوم. او وایي په ډبینګ کې که ستا سټایل نه معلومیږي، په ویډیو په کلیپو کې خو معلومیږي. او دا دې مولاسي خبره وکړه. که زما په قول کوې یو انګریزی سټایل پرای لکه. انګریزی سټایل نه، خپل سټایلونه به راپورته کړو. ښه انګریزیان پسې لکوه، خپل ځانونه به سټایلیش کړو. نه کې به پر ویښتانو یو رنګ منګ کار کړم او پر مخ ته به هم دا پیشواس مشواس ورکړم چې نه کې زبان خو معلوم سم. بلکل ښه دغه دی بله خبرې م درته کول. تا ته هم زنګونه منګونه راځي؟ د چی شپاړه؟ دغه یاره چې څه وخت یې ژباړئ، څه وخت یې ژباړئ، څه وخت یې ژباړئ، دا د پټان فلم در ښیم. ښه دا شی یې تر پزې راوستلی یم یاره. نو زه خو ټول ته دغه وایم یاره چې واري چې داسې بیا بیا ګورو. څنګه؟ ډېر ښه، زه هم دغه ورته وایم. ښه باید اول یې چې ډیسي، وروسته یې باید وژباړو. سینمایونه یو چا ژباړلی دي؟ او یاره خوند هم بیا نه کوي. خوند هم نه کوي. ښه دا خو پټان فلم سي، ایچ ډي به سي، وبیا ژباړو، کار بیا خلاص سي، د هغه بعده بیا چیش کوو. دا یو فلم ژباړو بالا کښې نو نوي ټول ژباړو. ښه دا ټول نوي فلمونه چې راځي هالیوډ و بالیوډ. راځه اوس مې یو فلم ژباړلی راغلی.